د خوست ولایت میخانیکی انسټیټیوټ کې د غراټولیدنه له یاد انسټیټیوټ څخه د 100 تنه فارغ زده کوونکو د فراغت په موخه راټوله شوې. د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو، استادانو او بیلابیلو ویناوالو د هیواد پرمختګ او له نورو پرمختللیو هیوادونو سره د سیال کولو لپاره یوازینی لار تعلیم یاد کړ او همدارنګه له زده کوونکو هم وغوښتل چې ټولنه ستاسو خدمت ته ضرورت لري او باید په پوره صداقت سره خدمت ورته تر سره کړئ. د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو په عملی او نظری برخو کې زده کوونکو ته د لا نورو اسانتیاو برابرولو هم ډاډ ورکړ. دغه 100 تنه محصلین چې موږ په مسلکي لحاظ روزلي دي د ساختمان په برخه کې، د برق په برخه کې، د کمپیوټر په برخه کې، دغه محصلینو لپاره موږ 70% عملی زده کړې او 40% نظري زده کړې ورکړې دي. د داسې محصلین دي چې دوی کولی شي چې عملاً په بازار کې خلکو ته خدمات هغه کې عرضه کړي، یعنې دا په مسلکي لحاظ روزل شوي دي. بل لور بیا فارغ زده کوونکو ټولنې ته خدمت کړل خپل وجیبه وبلله او همدارنګه یې زیاته کړه چې په ټول توان به د خلکو خدمت کوي. دوی همدارنګه له سرپرست حکومت څخه هم غوښتنه وکړه چې هیواد ته د خدمت کړلو په خاطر په خپلو مسلکونو کې د کار زمینه ورته برابره کړي. نو دولت نه موږ داخله ده چې زموږ سره په عملی برخه کې ډیر همکاري وکړي، په وسایلو کې همکاري وکړي او د دولت نه یو بل داخله ده زموږ موږ فارغ شو، موږ ټولنې ته وړاندې شو، زموږ لپاره د وظیفې زمینه برابره کړي او موږ دلته ډیر ښه راوړنه هم لرو او موږ دلته 70% چې عملی کار کوو، لکه د برق وسایل چې د تعمیراتي وایرینګ ده او داسې نور کارونه کوو. لکه دلته پراتیک دوره ته موږ بیا سبسټیشن ته معرفي کوي او یا شبکې ته معرفي کوي چې ولته دوه میاشت درس عملی درس یې ولته. د یادونې د چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1440 هجری شمسي کال د المان هیواد له لوري جوړ شوی چې له هغې راپدې خو زرګونه مسلکي کسان هیواد ته په بیلابیلو برخو کې د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.